چې د نبی علیه السلام په زمانه کې داعی موجود وي او مانع نه موجود، خو بیا هم نبی علیه السلام او په خیر القرون کې چا نه وي کړي، نو ته به هم نه کوې. چې مانع موجود نه وي، داعی موجود وي، که یو کار نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نو کړی دا بدعت. اوله خبر خدا ده د میلاد مانع موجود و، که د یو مانع څه و، مانع دا و چې فرضیت اسې نه چې بیا پر امت باندې فرض نسی. ډېر کارونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر کړي دي د فرضیت په خاطر چې پر امت باندې فرض نسی، واجب نسی. په دې خاطر شفقت یې کړی دی، رحمت یې کړی دی، محق التقول چې وګورئ بیا د دې لپاره دلایل ډېر موجود دي. دویم زه به داسې شان بیا ډېر وښیم چې د هغو به مانع موجود نه او داعی به موجود و نبی علیه السلام باندې کړي، لکه تراویح په جماعت داعی موجود دی، لکه د چې کوم عبارت یو دانه ویلی دی چې د عبادت نبی علیه السلام مبارک شوق درلودی، نو داعی موجود و. مانع نو موجود، خو نبی علیه السلام مبارک تراویح په جماعت علی الدوام ندی کړي، علی سبیل الدوام نبی علیه السلام ندی. د دې لپاره بیا الزامي دلایل ډیر ستا، هغه بیا پر خپل ځای باندې پکار.